په خپل ژوند کې دغه څلور شان کله هم مه پرېږده. شکر کول، شکر ایستل، که څه لرې او که نه لرې بس د الله شکر ادا کوه، که نه د زیاتوالي څخه به محرومه سې. ځکه په قرآن مجید کې الله جل جلاله فرمایي که چیرې ته شکر کوې، شکر ادا کوې، زه به تا ته نور هم په نعمتونو کې زیاتوالی راولم. د الله ذکر مه پرېږده، که نه د الله د یاد څخه به محروم پاته سي. په قرآن مجید کې الله فرمایي که ته ما یادوې زه به تا یادوم. د الله ذکر مه پرېږده. دعا کول مه پرېږده، که نه د الله د قبولیت څخه به محروم پاته سي. ځکه الله په قرآن کې فرمایي چې زما سه غواړه، دعاګانې غواړه، زه به ستا دعاګانې قبلوم. استغفار کول کله هم مه پرېږده، که نه د خلاصي او د نجات څخه به محروم پاته سي. ځکه الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي کله چې خلک استغفار کوي، پر ګناهونو باندې توبه کاږي، نو کله هم زه دې ته بیا عذاب نه ورکوم. نو کله هم د خولې څخه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا مه اچوه. هر وخت کې توبه کاږه د ګناهونو څخه، د الله څخه بخشش او عفو غواړه، بیا به الله موږ ته عذاب په دنیا کې نه راکوي. السلام.